السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحال به یاست. زه نورالدین علم دوست یم چې د مشال کورس د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه د 14مې برخې درس ته ادامه ورکوو او هیله مند یم چې د 12مې برخې درس مو په صحیح ډول نوټ او حافظې ته سپارلی وي. دا د نن بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. د 14مې برخې درس ته ادامه ورکوو او تاسو هم قلم او کتابچه اماده کړئ چې د سنټنسز پارت یا د جملو د اولې برخې 15 جملې تلفظ او معنی کوو. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو په اوله برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ We don't go there. تلفظ یې څنګه کوو؟ We don't go there. موږ هلته نه ځو. We don't go there. موږ هلته نه ځو. تلفظ یې یو ځل بیا کوو. We don't go there. موږ هلته نه ځو. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I arrived at the hotel. تلفظ به څنګه کوو؟ I arrived at the hotel. په پښتو کې معنا زه هوټل ته راورسېدم. I arrived at the hotel. زه هوټل ته راورسېدم. یو ځل بیا تکراروو. I arrived at the hotel. زه هوټل ته راورسېدم. له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته ښکته کیږو. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I went up to my room. تلفظ یې څنګه کوو؟ I went up to my room. زه کوټې ته راوختلم. I went up to my room. زه کوټې ته راوختلم. تلفظ یې یو ځل بیا تکراروو. I went up to my room. زه کوټې ته راوختلم. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Somebody wants you. تلفظ یې څنګه کوو؟ Somebody wants you. په پښتو کې معنا یو څوک تا غواړي. Somebody wants you. یو څوک تا غواړي. تلفظ یې یو ځل بیا تکراروو. Somebody wants you. یو څوک تا غواړي. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې یا د پای جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Is anybody at home. تلفظ یې څنګه کوو؟ Is anybody at home. په پښتو کې معنا آیا په کور کې څوک شته؟ Is anybody at home. آیا په کور کې څوک شته؟ تلفظ یې یو ځل بیا کوو. Is anybody at home. آیا په کور کې یو څوک شته؟ نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو اوله برخه مو تلفظ او معنا کړه. خدای دې وکړي چې تلفظ او معنا مو زده شوي وي. اوس د جملو دوهمې برخې ته ځو، ملتیا مو وکړئ. خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو دوهمې برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. راځو د جملو په دوهمه برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Do you hear me. تلفظ یې څنګه کوو؟ Do you hear me. زما غږ اورې. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زما غږ اورې. Do you hear me. زما غږ اورې. تلفظ یې یو ځل بیا تکراروو. Do you hear me. زما غږ اورې. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I can't hear you clearly. تلفظ یې څنګه کوو؟ I can't hear you clearly. ستا غږ په سمه توګه نه اورم. I can't hear you clearly. ستا غږ په سمه توګه نه اورم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I can't hear you clearly. ستا غږ په سمه توګه نه اورم. له دوهمې جملې نه تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Don't make it a big deal. تلفظ به څنګه کوو؟ Don't make it a big deal. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ غټه مسئله ترې مه جوړوه. Don't make it a big deal. غټه مسئله ترې مه جوړوه. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Come back right away. تلفظ یې څنګه کوو؟ Come back right away. په پښتو کې معنا سمدستي بیرته راشه. Come back right away. سمدستي بیرته راشه. Come back right away. سمدستي بیرته راشه. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې یا د پای جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I am lush and flush. تلفظ به څنګه کوو؟ I am lush and flush. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه تر او تازه یم. I am lush and flush. زه تر او تازه یم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I am lush and flush. زه تر او تازه یم. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو دوهمه برخه هم په همدې ځای پای ته رسوو. د درس په جریان کې دوهمې برخې ته ځو چې د ورډز پارت یا د لغاتونو برخه ده. را سره پاتې شئ. خوږو دوستانو، د ورډز پارت یا د لغاتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د لغاتونو په برخه کې
اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ certain تلفظ به څنګه کوو؟ certain مناسب یا د مطمئن په معنا ده. certain مناسب یا مطمئن ته وایي. تلفظ یو ځل بیا کوو. certain مناسب یا د مطمئن په معنا ده. له اول لغت نه تیریږو، راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ chance تلفظ یې څنګه کوو؟ chance په پښتو کې معنا موقع یا فرصت. chance د موقع یا فرصت په معنا ده. تلفظ یو ځل بیا کوو. chance chance موقع یا فرصت ته وایي. له دوهم لغت نه هم تیریږو، راځو دریم لغت ته. د دریم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ effect تلفظ یې څنګه کوو؟ effect 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 اغیزه یا د تاثیر په معنا ده. effect اغیزه یا تاثیر ته وایي. تلفظ یو ځل بیا کوو. effect اغیزه یا د تاثیر په معنا ده. له دریم لغت نه هم تیریږو، راځو څلورم لغت ته. د څلورم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ essential تلفظ یې څنګه کوو؟ essential په پښتو کې معنا مهم یا ضروري. ESSENTIAL essential مهم یا د ضروري په معنا ده. essential مهم ضروري ته وایي. له څلورم لغت نه هم تیریږو، راځو لاندې پنځم لغت ته. د پنځم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ focus تلفظ یې څنګه کوو؟ focus په پښتو کې معنا تمرکز کول یا د غور کولو په معنا ده. FOCUS focus تمرکز کول یا غور کول. نو خوږو دوستانو، د words part یا د لغاتونو په برخه کې مو اول لاین تلفظ او معنا کړ. راځو اوس د words part په دوهم لاین کې اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ grass تلفظ یې څنګه کوو؟ grass grass چمن ته وایي. GRASS grass د چمن په معنا ده. په دوهم لاین کې له اول لغت نه تیریږو، راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ guard تلفظ یې څنګه کوو؟ guard د ساتلو په معنا ده. GUARD guard د ساتلو په معنا ده یا ساتل. guard ساتلو ته وایي. له دوهم لغت نه هم تیریږو، راځو دریم لغت ته. په دوهم لاین کې تلفظ به څنګه کوو؟ image تلفظ یې څنګه کوو؟ image تصویر یا انځور. IMAGE image تصویر یا د انځور په معنا ده. د لغاتونو په دوهم لاین کې له دریم لغت نه هم تیریږو، راځو په دوهم لاین کې څلورم لغت ته. primary تلفظ یې څنګه کوو؟ primary primary ابتدایي یا لومړنی. PRIMARY primary د ابتدایي یا لومړني په معنا ده. په دوهم لاین کې له څلورم لغت نه هم تیریږو، راځو اخیری یا د پای لغت ته. تلفظ به څنګه کوو؟ proud تلفظ یې څنګه کوو؟ proud ویاړمن یا افتخاري. PROUD proud په پښتو کې معنا ویاړمن یا د افتخاري معنا لري. نو خوږو دوستانو، د words part یا د لغاتونو برخه هم په همدې ځای پای ته رسوو. خدای دې وکړي چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. اوس ځو د درس په جریان کې درېیمې برخې ته چې د ګرامر پارت یا ګرامر برخه ده. راسره ملتیا وکړئ. نو خوږو دوستانو، د ګرامر پارت یا د ګرامر په برخه کې هم ښه راغلاست درته وایم. نن راځو د ګرامر په برخه کې سیمپل پریزنټ ټینس د سوالي کولو طریقه درته ښایو. دا چې په 12مه برخه کې مو تاسو ته سیمپل پریزنټ ټینس تعریف کړی وو، اوس راځو د سیمپل پریزنټ ټینس یا ساده حال زمانې د سوالي کولو طریقه درته ښایو. راځو د پښتو جملو د سوالي کولو لپاره له آیا څخه په اول د جملې کې کار اخلو، مګر په انګلیسي ژبه کې د سوالي کولو لپاره د هماغې زمانې ځانګړي کومکي فعل ته اړتیا ده. مثلا ساده حال د سوالي کولو لپاره کافي ده د ډو یا ډز کومکي فعلونه د جملې سر ته راوړو او په اخر کې یې څه ولیکو؟ سوالیه نښه کیږدو. لکه په دغه لاندې کوچني تور چوکاټ کې مو تاسو ته مثالونه راوړي دي. د مثال په تور ډو وی ګو تلفظ یې څنګه کوو؟ ډو وی ګو آیا موږ ځو؟ ډو آی ګو آیا زه ځم؟ ډو یو ګو آیا ته ځې؟ او ډز هی ګو آیا هغه ځي؟ نو دا وه د سیمپل پریزنټ ټینس د سوالي کولو طریقه
چې په جملو کې به یې کاروو. نو خوږو دوستانو د ګرامر پارت یا د ګرامر په برخه کې مو همدومره سبق راخیستی و. خدای دې وکړي چې په تلفظ او مفهوم یې پوه شوي یاست او د دې 14مې برخې درس په صحیح ډول در سره نوٹ کړئ، د ځانه سره تکرار کړئ چې زده مو شي. نور د درس لړۍ را لنډوو او تاسو هم که زموږ د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، کولی شئ د سبسکرایب تڼۍ ته لاړ شئ، هغه کلیک کړئ ترڅو د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه زموږ هره نوې اپلوډ شوې درسي ویډیو ستاسو مخې ته راشي. او له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره واست، خپل قیمتي وخت مو را سره مصرف که کور ودانۍ وایم. او موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ تاسو چې هر چیرته یاست لوی الله جل جلاله ته مو سپارم. خوشحاله، کامیابه او ښې چارې ولرئ.